د ولسمشر غني پر دښمن وروستی ګزار خو ډیر ښه ګزار دا چې دا وروستی ګزار یې څه دی دا کولی شئ دغه ویډیو کې وګورئ نو ضرور د ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ حمید الله قربان لیکي وایي د زرګر یو ټک د ولسمشر غني وروستی ګزار خو ښه ګزار کله چې د افغان حکومت په نشتون کې امریکا له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ امریکایي لوري غوښتل چې هر څه په افغان حکومت په ځانګړي ډول په غني ومني تر ډیره بیا امریکا د سیاسینو په ملاتړ بریالی هم و امریکا نه غوښتل چې انتخابات وشي خو غني دا کار وکړ حتی امریکا یې له لګښت څخه هم ډډه وکړه خو غني له ملي بودیجې څخه پوره کړه د انتخاباتو بدنامۍ او حکومت کمزوری کېدو لپاره امریکا بیا د تل په څیر د سیاسینو څخه ګټه واخیسته چې د حکومت صلاحیتونه او واک یې په ډیرو برخو وویشه چې 50% عبدالله او 50% یې غني واخیسته چې په هغې واک کې هم ورسره امرالله صالح او دانش شریک وو د امریکا زړه لا هم یخ نه و غوښتل یې چې افغانستان د یو بل نوي جنگ ډګر وګرځوي د دوحې تړون په اساس باید ډېرې سیمې طالبانو ته په واک کې ورکړل شوی وای تر څو افغان حکومت او طالبان په خپلو کې په جګړه بوخت شي د وینو لښتي روان شي ښارونه او سیمې په کنډوالو بدل شي او ترڅنګ د هیواد په نورو سیمو کې د خپلې لوبې پر مخ وړلو لپاره نوی پروګرام یعنی داعش ځای پر ځای کړي چې په راتلونکي کې احتمال هم شته باید افغان ځواکونه بیرته خپلو دندو ته راوغوښتل شي خو ولسمشر غني په یو شاتګ سره د امریکا او ګاونډیو شیطاني پلانونه له خاورو سره خاورې کړل اول امریکا غوښتل چې خپلې پښې سپکې کړي افغانان سره ووژني بیا چې هر څوک حاکم شول هغه بیا د افغانانو مسؤلیت دی چې نړۍ ته دا وښایي چې په افغانستان کې دوی بریالي وو ماته یې نه ده خوړلې او نه هم زما په موجودیت کې د دوی په نامه تروریستان یعنی طالبان په افغانستان حاکم شوي خو غني چې په غرب کې لوی شوی دی او د دوی د هر ډول شیطاني پالیسیو آګاه او په رګ رګ پوه وو په ډېرې چالاکۍ او ځیرکتیا سره د امریکا تر وتو مخکې طالبان ورته په سر ودرول الحمدلله بغیر د افغان وینې تویونې او ښارونو ویجاړۍ څخه امریکایي نړۍ کې په شرمونو وشرموله او پټې لوبې ور بربنډه کړې چې جو بایډن غني ته بې حده غصه وو او دی چې پر غني د پیسو تور پورې کړ چې د محکمه کېدو غوښتنه یې حمله وکړه دوهم هغه تش په نامه سیاسون او چارواکي چې د موقتي حکومت لپاره به یې هر وخت دریشي وتوکولې د حکومت او د نظام پرمختګ ته به یې هر وخت خنډونه جوړول نظام او ولس به یې په رنګارنګ نومونو ننګاوه غني او ولس تر پوزې ترې راغلی وو خو غني دغه بیت په ویلو سره شروع پرې وکړه چې یو رقیب به د رقیب لپاره ګورم کله کله په ازغو باندې ازغي خلک وباسي د طالبانو په واسطه یې داسې مات کړل چې جوړول یې بیا ناممکنه یا بیخي ډېر وخت غواړي چې هغه سیمو کې چې لنډغرو پوره زور او واک درلوده اکثر امنیتي ځواکونه او نظامي وسایط بغیر له ټکو په ډېرې چالاکۍ او ډېر نږدې وخت کې طالبانو ته وسپارل حتی لنډغرو ته دومره موقع هم په لاس ورنغله چې د کور سامان یو خوندي ځای ته ویسي بس په منډو بریالي شول هغه هم نورو هیوادونو ته حتی نور خو پرېږده چې معاونین هم لا نه خبر کړي که نه دا د دغو لنډغرو ګټې یوازې په جنګ کې نغښتې دي دریم وایي داسې ماته به درته وخورم چې ګټلې به تا وي خو ژاړې به هم ته طالبانو ته یې دومره غټ مسؤلیت ورته غاړې کړ چې حد نه لري چې حکومت کول او نظام چلول څنګه کیږي چې تر ډېره حده یې له طالبانو لاره هم ورکه کړې ده او ترڅنګ یې د هیواد پرېښودو څخه مخکې ټوله بودیجه نړیوال بانک ته لیږلې چې هېڅوک یې نشي استعمالولی په اوس وخت کې فکر نه کوم چې طالبان د آن مالي امکانات ولري چې د ملکي مامورینو معاشونه پوره او ورې کړي او ترڅنګ یې غني خپل ځای ناستې حکومت نه موقتي ادارې ته پرېښوده او نه یې هم تر اوسه پورې استعفا ورکړي چې طالبان یې یو لوی مشکل سره لاس او ګریوان کړي پاکستان ایران او امریکا غوښتل چې طالبانو ته په واک رسولو کې له دوی ډېر امتیاز ترلاسه کړي خو د ارمان یې خاورې شو غني بغیر له امتیازاتو د هیواد ټول واک طالبانو ته وسپاره چې د طالبانو په اسانۍ بریا ته په رسیدو کې د ولسمشر غني ډېر او پوره لاس هم وو ولسمشر غني به بیا راځي وطن ته انشاءالله خبرې پرې روانې دي خو که په رښتینې معنا سره د طالبانو مشران ځیرک وي نو د ولسمشر غني له پوهې څخه د هیواد اقتصادي بنسټونو او نړیوالو مرستو
راجلب کولو کې کار واخلي او پوره واک دی ورکړي. له یو خوا به دوی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ نه وي، له بلې خوا به افغانستان او ولس هم له اقتصادي ناورین څخه خوندي پاتې شوی وي، ځکه اقتصادي خپلواکۍ د هر ډول خپلواکۍ بنسټ دی. ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. په دې اړه تاسو خپل نظریات کولی شئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ او زموږ د راتلونکو ویډیوګانو لپاره سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا الله